السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې تاسو به راتره جوړ او خوشحاله وئ. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی نو په دغه سبسکرایب بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. سبسکرایب بټن باندې چې تاسو کلیک وکړئ دې په خوا کې چې کومه ګنټۍ علامه راځي دا تاسو وینئ دې باندې تاسو کلیک وکړئ. دې نه بعد آل وهئ چې تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. او دا زموږ لاندې چې کومې ویډیوګانې دي دا هرومرو تاسو در سره وګورئ او له خپلو ملګرو سره شیر کړئ ځکه چې ډېر مهمې ویډیوګانې دي. هر رقم ویډیوګانې دلته شته، هر ډول معلومات دلته شته. نو تاسو هرومرو موږ سره دا ویډیوګانې تر اخره پورې وګورئ او له خپلو ملګرو سره فیسبوک کې در سره شیر کړئ، واتساپ کې در سره شیر کړئ چې تر څو دی هم تر خبر شي. او نن چې دا زموږ بیخي ډېره یو مهمه موضوع ده نو هیله لرم چې تاسو دا ویډیو باید موږ سره تر پایه یعنې تر اخره پورې وګورئ چې تر څو تاسو ښه سم ځان په پوه کړئ. نو یو ډېره یو مهمه موضوع ده نو موږ سره دا ویډیو تاسو هرومرو تر اخره پورې وګورئ او له خپلو ملګرو سره دا ویډیو شیر کړئ ځکه چې بیخي یو مهمه موضوع ده. نو ویډیو به ډېره نه غټو، راځئ چې ویډیو شروع کړو. یو ډېره یو مهمه موضوع ده نو ودرې زه به تاسو ته وایم هغه موضوع د دې په اړوند ده چې زموږ واچ ټایم او سبسکرایب څنګه ډېر کړو. دا هغه په 3 اپلیکیشنونه مې نن تاسو ته راوړي، 3 اپلیکیشنونه. نو هغه 3 اپلیکیشنونه به زه تاسو ته وښیم که تاسو غواړئ چې یاد یې کړئ نو موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که تاسو غواړئ ویې ګورئ نو یو ډېره یو مهمه ویډیو ده نو تاسو موږ سره دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. تاسو به خپله هم ترې پوه شئ چې څومره یو مهمه ویډیو ده چې ما تاسو ته چمتو کړې ده. نو موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ویډیو به ډېره نه غټه نو ګرانو ملګرو لکه څرنګه مې چې تاسو ته مخکې هم ویله چې یو ډېره یو مهمه موضوع ده زموږ نن ورځې. نو تاسو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او له خپلو ملګرو سره دا ویډیو هرومرو شیر کړئ. او که ویډیو خوښېږي نو ویډیو ته به هرومرو لایک ورکړئ. که تاسو تر اوسه پورې زموږ په چینل کې نه وي نو چینل به هرومرو سبسکرایب کړئ ځکه چې داسې یو ډېرې یو مهمې ویډیوګانې به زه تاسو ته چمتو کوم. نو موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نو زموږ دغه 3 اپلیکیشنونه چې تاسو وینئ اول به زه تاسو ته دغه ووایم چې دغه 3 لینګونه به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېږدم. له همغسې څخه تاسو هم ډاونلوډولی شئ ډسکرپشن څخه. نو څوک که ډسکرپشن نه پېژنې نو زما ویډیو چې تاسو هغه کړه اوکې کړه نو هغه لاندې چې خطونه دي هغه خط باندې چې تاسو کلیک وکړئ همغه ته ډسکرپشن وایي. نو دغه 3 اپلیکیشنونه زه نن تاسو ته دې په اړوند پوره معلومات درکړم. نو دا یو اپلیکیشن چې زه تاسو ته معرفي کړم نو دا همداسې راځي لکه دا 3 مې چې تاسو ته معرفي ځکه چې یو سیستم لري، سیستم کې کوم فرق نشته. نو راځئ دا ویډیو تر پایه موږ سره وګورئ. نو زه به تاسو ته دغه اپلیکیشن به زه تاسو ته معرفي کړم. دا یو مې چې تاسو ته معرفي کړو نو داسې فکر وکړه چې دغه 3 اپلیکیشنونه مې تاسو ته معرفي کړل. نو دغه اپلیکیشن باندې به موږ کلیک وکړو. موږ چې په دغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړو نو دی به اول صفحه همداسې راوړي. نو دغه اپلیکیشن کې چې کېږي دغه کې زموږ د ویډیوګانې ویز هم زیاتېږي، سبسکرایب هم زموږ د چینل زیاتېدی شي. نو دغه ډېر یو مهم اپلیکیشن ده. نو دغه ویډیوګانې چې موږ ګورو لکه څرنګه چې تاسو وینئ دا ویډیوګانې زموږ چې 45 ثانیې وګورو نو موږ ته دومره هغه ټکي پرې راکوي. مثلا دغه زموږ ټکي دي دا وینئ 2400 ټکي دي. نو موږ چې دا ویډیو دومره ثانیې وګورو نو موږ ته 36 ټکي پرې راکوي. که دا ویډیو تاسو نه خوښېده په دغه جې باندې لاندې باندې کلیک وکړئ نو همدارنګه به تاسو ته دغه رقم ویډیو راواوړي. دغلته زیاتې ویډیوګانې شته، هر رقم ویډیوګانې شته په دغه اپلیکیشن کې. تاسو چې هره یوه ویډیو خوښېده نو همدغسې پسې ځئ داسې رنګه ویډیوګانې تاسو ته راځي. که تاسو غواړئ غټې ویډیوګانې وګورئ نو دغه ټکي 48 ټکي درکوي په دومره ثانیو کې.
یعنې یو دقیقه راځي نو دې نه هم غټې ویډیوګانې شته لکه څرنګه چې تاسو په زموږ پخوا دغه خواته سکرین کې وینئ همدغومره ویډیوګانې پکې شته چې زرهاوې ټکي لري نو په همدغسې طریقه یې تاسو کتلی شئ نو دغه ټکي موږ ته څه ګټه لري نو دغه اوس زه غواړم چې تاسو ته معرفي کړم دغه ټکي موږ ته څه ګټه لري نو را به شئ تاسو دغلته یو خو په دغه باندې سبسکرایب اخیستل کېږي بل زموږ د ویدیو واچ ټایم پې اخیستل کېږي او لایکونه شیان هم پکې اخیستل کېږي نو موږ سره هر مارو تاسو دا ویدیو تر اخره پورې وګورئ نو که غواړئ بل چینل تاسو سبسکرایب کړئ تاسو ته په سبسکرایب باندې هم ټکي درکوي نو دغه جې باندې کلیک وکړئ دلته نور چینلونه موږ ته راځي چې هغه موږ سبسکرایب کوو نو موږ ته به ټکي راکوي همدغسې موږ هم وي چې موږ هم دغلته چینل ورکړو نو که زموږ بل څوک زموږ چینل ایسه هغه سبسکرایب کوي نو هغه ته به هم ټکي ورکول کېږي نو دغه که تاسو دا چینل نه خوښېدو نو په دې باندې کلیک وکړئ که خوښېدو دلته سبسکرایب ورته وکړئ نو همدغلته داسې همدارنګه دلته لایک هغه کېږي ورکول کېږي بل که کوم ویډیو ته تاسو غواړئ لایک ورکړئ نو په همدغه ځای کې ورکول کېږي لایک چې تاسو لایک ورکړو نو تاسو ته په دې باندې هم ټکي درکوي همدا هغه اپلیکیشن والا تاسو ته په دې باندې ټکي درکوي چې دا ټکي تاسو څومره زیاتوئ دومره ستاسو په ګټه کې ده نو یو بله خبره به زه تاسو ته یادوري کړم دغه هغه ته چې راننوځئ دغه اپلیکیشن ته په څه طریقه به راننوځئ په بل هغه جیمیل اکاونټ باندې یعنې تاسو باید بل جیمیل اکاونټ ورته نوی جوړ کړئ په همغه باندې ورته را داخل شئ ځکه چې تاسو همغه د چینل مثلا موږ کوم چینل نه چې کار اخلو همغه ویډیوګانې دلته اپلوډ کوو تاسو به په همغه چینل نه ورته راننوځئ تاسو به په بل چینل ورته راننوځئ نو اوس موږ راغلو اصلي ځای ته نو دا زموږ یو ډېر مهم ځای ده نو تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو تاسو سره باید حتما یو لینګ پروت وي تاسو سره نو زه به یو لینګ را کاپي کړم یو 2 دقیقې به ویډیو بنده کړم ځکه چې بیا زموږ ویډیو غټېږي نو ګرانو ملګرو ما لکه څرنګه چې مخکې تاسو ته ویل چې ما لینګ کاپي کولو بس لینګ مې کاپي کړو اوس به نور معلومات تاسو ته درکړم نو موږ سره دا ویډیو تاسو هرومرو تر اخره پورې وګورئ او له خپلو ملګرو سره شیر کړئ تاسو باید اول د همغه ویډیو لینک کاپي کړئ کومه یوه چې تاسو غواړئ مخکې کړئ بیا به دغه جامع علامه باندې تاسو کلیک وکړئ مخکې له دې نه باید تاسو لینک کاپي کړئ نو دلته موږ ته 3 آپشنې راکړي دي که تاسو غواړئ خپل چینل ته سبسکرایب واخلئ نو په دې پاس باندې کلیک وکړئ سبسکرایب ورته اخیستی شئ لایک ورته اخیستی شئ ویز پکې زیاتولی شئ په دې پاسه هغه ګزینه باندې چې تاسو کلیک وکړئ 3 سره ورته اخیستی شئ که تاسو غواړئ خپل چینل ته ویز واخلئ نو په دغه 2یم باندې کلیک وکړئ که تاسو غواړئ خپل چینل ته لایک واخلئ نو په دې 3یم باندې کلیک وکړئ نو تاسو چې هر یو اخیستو تاسو په همغه باندې کلیک وکړئ نو زه به اوس تاسو ته د سبسکرایب باندې به اول داسې ته کلیک وکړم تاسو به په سبسکرایب باندې تاسو کلیک وکړو نو دلته به تاسو کومه ویډیو چې تاسو کاپي ده د همغه لینک به دلته پیسټ کړئ یعنې لینک چې تاسو کاپي ده همغه لینک به دلته پیسټ کړئ بیا به په دغه ګزینه باندې کلیک وکړئ دې باندې چې کلیک وکړو تاسو نو موږ ته به همداسې یو آپشنونه راشي دومره آپشنونه به موږ ته راشي نو دلته اوس تاسو نه پوښتنه کوئ آیا تاسو غواړئ چې 10 سبسکرایب د خپل چینل لپاره یعنې 10 سبسکرایب او 10 لایک او 10 ویوز د خپل چینل لپاره واخلئ سره د دغومره دقیقې یعنې دومره دقیقې به تاسو ویډیو کتل کېږي د 10% کې هغه شمار کېږي نو دغه به موږ نه څومره ټکي غواړي دلته یې تاسو ته لیکلی دي 2600 ټکي دغه غواړي نو چې تاسو څومره مخکې ځئ دلته تاسو نه ټکي هم ډېر غواړي نو دغه یو ښه اپلیکیشن دی دې نه بل ښه نشته چې دغه زموږ د یوټیوب مخکې کولو لپاره ډېر یو ښه اپلیکیشن ده نو تاسو څخه هم هیله کوو چې دغه اپلیکیشن تاسو درته را ډاونلوډ کړئ او له خپلو ملګرو سره هرومرو شیر کړئ مثلا موږ غواړو چې دې دپاره څومره سبسکرایب واخلو څومره چې تاسو غواړئ دلته ټول موږ سره دلته شته وګورئ لکه څرنګه چې تاسو غواړئ مثلا موږ د خپل چینل لپاره 300 سبسکرایب اخلو سره د 300 لایکه 300 ویوزه نو دقیقې که تاسو زیاتولی نو دقیقې هم پکې زیاتېږي غواړئ 90 دقیقې نو تاسو به دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو چې اوس 300 سبسکرایب په سره د 300 لایک او 300 ویوز او 90 دقیقې سره تاسو نه ټول دغه ټکي چې غواړي دومره ټکي غواړي لکه څرنګه چې تاسو وینئ 8000 دي
اوه دي نو 8000 ټکي تاسو نه غواړئ نو تاسو دغه ټکي ډېر په اسانۍ په دغه اپلیکیشن کې ګټلی شئ. نو ما همدغسې تاسو ته معرفي کړل، داسې نور لایکونه شیان هم همداسې پکې کولی شئ او ویوز هم که تاسو ورته اخلئ نو په دې باندې کلیک وکړئ، که لایک ورته اخلئ بیا تاسو نه دغلته بیا ویوز کې کم ټکي غواړي، ځکه چې دا ویوز ده دا تنه یو ویوز پکې زیاتېدی شي، بس لایکونه شیان پکې نشته په دې کې. بیا ویوز چې موږ ورته اخلو ډېر کم ټکي غواړي، دلته در بنده کړم. نو که تاسو غواړئ خپل چینل دپاره 50 ویوز واخلئ نو 50 ویوز او هغه 60 ثانیو دپاره به تاسو ویډیو کتل کېږي نو تاسو به 3000 هغه باید ولرئ ټکي. نو زه غواړم چې دا 10 ویوز کړمه، نو 10 ویوز کې ډېر کم ټکي غواړي، لکه څرنګه چې تاسو وینئ دلته به تاسو دقیقې د 60 دقیقونه ډېر کم مه انتخاب کوئ، ځکه چې بیا تاسو چینل کې نه حسابېږي. 60 ویوزو نه کم مه ورته انتخاب کوئ، نو تاسو باید 600 ټکي ورته ټول کړئ چې تاسو دغه 10 ویوز او 60 ثانیې تاسو ویډیو وکتل شي. نو دغه همدغه کې زمونږ هغه چینل هغه واچ ټایم هم پوره کېدای شي، زمونږ چینل سبسکرایب هم په همدغسې طریقو کې پوره کېدای شي. نو مونږ ته دغه ده لکه څرنګه چې تاسو وینئ بله ویډیو راغله چې 2 ټکي لري او دومره ثانیې باید تاسو دا ویډیو وګورئ. نو دغسې هم دا نور اپلیکیشنونه هم همدغسې دي، لکه څرنګه چې وینئ دا یو هم همدغسې طریقه غواړي، دغه یو درې سره په یو ډول سره دي. نو تاسو چې ورنوځئ نو همغه جیمیل څخه ورننوځئ، دریسو ته هېڅ کوم فرق نه کوي، په دریسو کې زمونږ ویډیوګانې مخکې شي نو زمونږ چینل به څومره مخکې شي، که دریسو کې مونږ ویډیوګانې وګورو او ویوز هم د خپلې ویډیو دپاره وکړو نو زمونږ چینل به ډېر مخکې شي او دغه رنګه هم د دریسو کې به مونږ ورکوو. نو دا یو ډېره ښه طریقه وه چې ما وغوښتل تاسو ته ویډیو پرې جوړه کړم. نو که تاسو ویډیو خوښه شوي نو ویډیو ته به هرومرو لایک ورکړئ. نو که تر اوسه پورې تاسو تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی هغه به هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې چې کومه ګنټۍ علامه راځي تاسو هغه ووهئ، د هغه نه بعد آل ووهئ چې تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. نو ویډیو به ډېره نه غټه و، نو زه به تاسو سره خدای پاماني وکړم. خدای پامان.